اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سمیع الله مشوانیم د نیو ویډیو پیغام سره تاسو ته حاضر یم د نننۍ ویډیو پیغام ستاسو لپاره ډېر ضروري دی او ډېر سبق آموز ویډیو ده. دا ویډیو خامخا وګورئ. دا یو زنانه د پلار یې وژلی دی او دومره ریلیکس ولاړه ده چې دا تاسو وګورئ. دا ویډیو کلیپ تاسو وګورئ. مخکې راځو خبرې اترې به کوو. چېرته مزه موږ سره اوسئ. بابا تا مړ کو زمانه بس غلطي وشوه دغه ټایم کې بس ومې ویشتو بس بیا مې دا ماسوک هغه پس ډانګې راغستې وو چوکه ورسره لاس کې کاکې هېڅ هم ورسره نه خو بس کنځلې را باندې ډېر خطرناک لوڼه به پلار همداسې وژني نصیحت به نه بس پې نه شومه چې ومې ویشتو بیا مې ویل ستا دا ډزو په ټول کلي کې خوري ته خبرې دا تا چې څوک نه دی کې دا اخبارونو کې هم نه وي دا په کتاب کې هم نه وي دا تش په فلمونو کې څه ګورې په کور کې ډرامې ګورې موبایل بس هسې مې راواغېسته وه چې څنګه چل درته بس داسې مې بلوټ بې ووهلې بس ما یې بوټ دا چل درته چا خوري چېرته به دې پلار سره یا ورور سره کتلې مونږ به بار ګرځېدو که نه لیدلی مې وه خلکو سره که خلکو سره دې څنګه لیدلې وه چې کله به جنګ جګړه وه خلک به استعمال ستاسو ماله ماجره کې زه په یو ساعت سوچ کوم یا خو رښتیا راته ووایه په تماچه پوهېدې نو راوا مې غوښته د څه یم چې ومې ویشتو نو بیا مې سوچ وکړو چې دا مې څه وکړي بیا دې ورمنډه کړه دا ویډیو کلیپ تاسو وکوته. دا زنانه څومره ریلیکس ولاړه ده. نو نن سبا چې کوم دی حالات ډېر سخت خراب دي. زما تاسو ته دا پیغام دی چې موبایل نه خپلې زنانه خپل ماشومان لرې وساتئ. دا ټول حالات چې خرابېږي دا هم د موبایل د لاسه خرابېږي ځکه چې موبایل کې دا فلمونه چې کوم دي ډرامې شوې نو لکه دې نه راته پوس کوي چې دا تمانچې تا چل تا کم ځای یاد کړی و نو هغه ورته وایي چې به خلکو به جګړې کولې نو دغه شانې ما هم داسې چل یاد کو. نو د دې وجه دا کیدی شي چې دا کله ډرامې فلمونه ګوري نو هغو کې د تمانچو چلم یادېږي د ټوپک چلم یادېږي. نو تاسو زما دا پیغام دی چې د موبایلو نه ځان لرې وساتئ. او خلک وایي چې کوم دی باران نه کیږي او ګراني راغله نو هر څه به نه خرابېږي ګراني به نه راځي باران به څه وشي. دا زموږ خلک چې کوم دی دا کم اوس چې کم حالات شروع دي زه یم چې چېرته د کاڼو باران ونه شي ما ته دومره یره پیدا شي بعضې وخت کې. لکه تاسو ته پته شته چې دا لوڼه د زامن نه خلکو ته ډېرې ګراني او دا لوڼه راغټېږي څنګه. لکه دا خبره اوسه پورې ما چېرته زندګۍ کې نه اورېدلې او نه مې اخبار کې لیدلی و نه مې په ریډیو اورېدلی و نه مې په ټي وي کې کتلی و چې یو لور راپاسي او پلار وژني او هغه هم په ډز. د آخر وخت کم وخت پاتې شو. نو تاسو چې کوم دی خپل کورونو کې خپل دا کې داسې یو ماحول جوړ کړئ چې د قرآن سبق دغه شانې چې کوم دی حدیث یو کتاب له ځان سره والی او کور کې کم از کم یو حدیث نیم ویوئ. لکه تعلیم خو سبا د هر چا شته که په اردو نه پوهېږئ پښتو کتاب ځان له والی فضل اعمال والی ځان سره کېدوئ او یو حدیث کور کې وایئ نو کور کې به لږه تربیت چې کوم دی خورېږي. لکه تاسو موبایلو نه ډېر ځان په سایډ وساتئ. موبایل کور کې مه یوز کوئ او زنانو سره موبایل بیخي په کار نه دی. تاسو چې کوم دی په خپل کور کې لږ شانې تعلیم کوئ لږ نصیحت کوئ نو تاسو به چې کوم دی انشاءالله ماحول برابري. د بلې ویډیو پورې راکئ موږ له اجازت د لوی الله په امان.